میرمنې ولې د سیکس په دوران کې سترګې پټوي؟ غټ راز یې په څه کې دی؟ سلام ګران لیدونکو، هیله ده چې روغ جوړ او د صحت جامې وبرتن وي. زه یو ځل بیا ستاسو په خدمت کې د یو نوي ویډیو سره حاضر یم. هیله ده چې د پام وړ مو وګرځېږي. تر هر څه دمخه باید یادونه وکړم، که زموږ چینل مو نه وي سبسکرایب کړی نو زموږ چینل سبسکرایب کړئ او په خوا کې ورسره د ګونګي نشان ووهئ. مننه. میرمنې ولې د جنسي اړیکې پر وخت سترګې پټوي؟ ولې ښځینه د جنسي اړیکې په وخت کې سترګې پټوي؟ آیا د دې په راز پوهیږئ او که نه؟ که غواړئ چې ځان پوه کړئ د ویډیو تر پایه راسره اوسئ ترڅو هم نظر اوسئ راسره او ګټه ترېنه مثبت واخلئ. دا یوه ډېره د راز خبره ده چې انسانان ډېر کله هغه وخت خپلې سترګې پټوي چې کله یا ډېر زیات خوشحاله وي او یا هم ډېر خفه وي. په دې هکله نوې څېړنې وایي هغه میرمنې چې د جنسي اړیکې په وخت کې خپلې سترګې پټوي د جنسي اړیکو څخه په کامل ډول خوند اخلي. په دې هکله ترسره شوې سرې ښیي چې 93 سلنه ښځې په خپل ژوند کې کم تر کمه یو ځل حتما د جنسي اړیکې په وخت کې خپلې سترګې پټې کړي دي، یعنې حتما یو ځل سترګې پټوي. حتما د جنسي اړیکو څخه کم تر کمه یو ځل ژوند کې یو ځل داسې خوند اخلي، داسې ژور خوند اخیستلی شي، یعنې تر ټولو زیات خوند دغسې یو ځل حتما هره میرمن اخیستلی شي. پوهان وایي کله چې د جنسي اړیکو په جریان کې د ښځینه‌و سترګې لوڅې وي توجه یې بلې خواته وي، خو ځینې خو کله چې دوی د خوند په اوج کې وي خپلې سترګې نورې نشي کنټرول کولی او هر څه یې د واک وځي. له همدې کبله دوی د ټولې نړۍ په وړاندې خپلې سترګې پټوي او د هغه شیبې په خوند ژور دننه کېږي، یعنې ځان داسې احساس کوي چې زه بیخي هېڅکله هم ماته نه دنیا پاتې او نه هم بل څه، ټول خوند او هر څه یې توجه یې هغه ځای ته وي. یعنې چې کله دوی سترګې پټې کړي نو پوه شئ چې ستاسو میرمن په ډېر ژور او بهترین خوند کې راغلې ده ترڅو میرمن مو خوشحاله اوسیږي. دغه وخت د سترګو پټولو دا راز ښایي چې میرمن مو ډېره خوشحاله او ډېره خوند دسته اخیستلی شي. نو خدای دې وکړي ملګرو چې زموږ د ویډیو څخه غلط مطلب وانخلئ، زموږ ویډیو لایک کړئ، شیر کړئ او زموږ چینل هم سبسکرایب کړئ. مننه.